دا ډیټیل دا بټن دا په دې کې موږ څه لیکلي دي send SMS بلکې دا بس صحیح دی alt enter صحیح ده ټیکست به رقم څنګه راوچتو edit text نه کنه هغه د پر زو ویریبل بر اخلم string message to send صحیح ده او دلته مولیکل message to send is equal to ed message.get text.string صحیح ده اوس SMS ته څنګه سند کې نو هغه د پر یو کلاس ته SMS manager is equal to dot get default دا انتهایی آسان دی بس دې کې اوس یو فنکشن کال کې SMS manager dot send text message destination address چاته لګي source address مطلب خو زره چې ته خپل موبایل نه سند کې نو ستاسو کم string لګي او pending intent مطلب کته په future time کې لګل واړي څنګه scheduling کې لګلټ سه یو بجې د میسج لټ شي 2 بجې هغه هم کولې شي صحیح ده او ډیلیوری هم کده چې هغه ته ملو شو کنه شو نو فعلا موږ سمپل ساتو نو زوم دغه بس وی دا چاته لیکو نمبر شته مو سره نمبر چرته پروت دی هدي پوښ او په دې ځکه تاسو ته مسله وی نو دا به دې نه او بسو control X صحیح شو نو دې ځکه بوس نمبر ولیکو چې کوم نمبر ته لګي او دویم پیرامیټر سو control space destination source address چې کوم دا ورته نل پاس کو مين چې کوم زموږ موبایل دی راغی نه کو بل میسج دی message to send او بیا نل او بیا دا سورس کې د ګروپ په چا موبایل نمبر بیا څه مطلب هغه ته دا نه کیږي selected چې کوم سره چې کوم ست فون یوز کې کنه او البته د څه کې دی چې لټ سستا په سیم کې دوه نمبر نه او ته به ته منشن کولی شي خو هم بیا تر رن ټایم چک کوي کې دې کیسه لوي اچھا اوس ګورو چې دا SMS سند کوي کنه کوي دغه ما فعال د رن ټایم پرمیشنز ته پوسټ نه لیکل او دا به هم ګورو چې دا بلنک خونه راغلی او د SMS پیکیج هم پکار دی د اپ نه کو دا به مستاج کوم میسیجینګ دغه دی هم دا غي نه بکی کال هم خو ما چې کوم په فون کې کال دی غي نه کال کی زموږه اپ SMS نه سند کی بلکې د ریکوست کی هغه دغه ته میسیجینګ اپ تا کوی نه شو دا stop شدم نشتا java.lang.security exception sending SMS message does not have android.permission.send SMS وما هذا runtime خبره دلته صحیح ده څنګه چل وکړو if activity compared dot के ना लगा dot बल्कि if context compared dot check self permission this benefits dot permission dot send SMS is not equal to package manager dot permission granted. Walaikum assalam.
صحیح دی نو اصل کې داسې به وګورئ د لپاره هم فنکشن جوړ کړو دا چې کوم دی دا کوډ دا ما کنټرول ایکس کو او دې ځکه ما یو فنکشن جوړ کړو private void sms control صحیح شو نو دې ایلس کې به زه ډایرکټ ولیکم SMS ولیکم او دې ځکه بس کو request permission this new string or manifest dot permission dot send SMS or request code let's say the 102 101 دغه د پاره کال لپاره 102 د لپاره صحیح ده کنه اوس به دا سو کوي on request permission result صحیح ده case 102 if grant results بلکې داسې وکړو چې دا برنه کوډ به کاپی پیسټ صحیح ده خو د دې په ځای به کوم فنکشن کارو صحیح شو نو بس نور پکې څه نشته ټیک ده دا send SMS د بټن کلیک باندې دی صحیح ده زه دې تر لمه نو دې کې پهله موږ ته چې لکه پرمیشن شته او کنيشته که پرمیشن وي نو ډایرکټ به SMS ولېږي او که پرمیشن نه وي نو هغه د لپاره ریکوست وکړي چې ریکوست وکړي هغه څوک کوي دی به وری کنه او دا چې 102 موږ لیکلې دی کوډ نو کوم مطلب هغه permission granted you know SMS به ولېږي otherwise message برای چې cannot send SMS let's see چې څه کیږي running condition के फिर grab contacts रहा सही था लेट से इरफान मा सेलेक्ट को वो करना SMS सॉरी टेस्ट मैसेज सही था देखो परमिशन वर्क बॉडी अलार्म कल उस बताते SMS में